لکه د شمې په ژوندون زما روښانه اوسي دغسې لوړه په نړۍ کې تر اسمانه اوسي. مورنۍ ژبې په مناسبت کراچۍ لانډي کې د یوې ازادې مشاعرې اهتمام کړی شوی و. د دې ازادې مشاعرې چارې لټون پښتو ادبي کلتوري سنګر کراچۍ ترسره کړي. مشاعرې نه وړاندې ارواښاد رضا خان ناتار د کتاب مخکتنه هم کړې شوې وه. مشاعرې په وخت کې یو خوا شاعرانو مورنۍ ژبې په اړه رڼا واچوله او ګټورې مکالمې وړاندې کړي، نو بل خوا شاعرانو د خوندور کلامونو د لارې مشاعرې خوند یو په دوه سیوا کړی و. ته بهتر یې له ارسنه مرتبه د ازلي ده، ته شاهای د شاهانو ستا و داسې سلطاني ده. خپلې ژبې خپل تهذیب ورته چې شا کا ملګرتیا له هغه کامه ژوندون نه کا. تا ته په څه دلیل پښتون خوشحالخانې ووایم، تا خو په هر محفل کې ذکر د اورنګ کړی دی. د دې عزت ماته د ځان نه خوږ دی ځکه زما د مور او پلار ژبه ده. مشاعرې وروستو په خصوصي توګه د ټنګ ټکور اهتمام هم کړی شوی و. کار کی مالر سنتان میا دوا دمینی کار کی مالر سنتان میا دوا تسرو شوندو د پاس سر په ځوان میا دوا چغ کی راتوي چې جانان میا دوا تسرو شوندو د پاس سر په ځوان میا دوا جانان میا دوا سر په ځوان میا دوا جانان میا د ټنګ ټکور په دې برخه کې که یو خوا سندرغاړو خوندور کلامونه واورول، نو بل خوا راغلو میلمنو او شاعرانو ترې ښه خوندونه هم ترلاسه کړي. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.